د عبدالله وزارتونه معلوم شول. کوم وزارتونه به د عبدالله او کوم به د ولسمشر غني وي. تر اوسه څوک او څنګه خلک ورته ټاکل شوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به عبدالله خپله برخه 11 نومان وزیران ولسمشر غني ته معرفي کړي. له ولسمشر غني سره د عبدالله د ټاکنیز ټیم د هوکړې مطابق د عبدالله ټیم به په نوي حکومت کې 11 وزارتونه ولري. د عبدالله په ونډه کې د کورنیو چارو وزارت، اقتصاد، لوړو زده کړو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، ترانسپورټ او هوایي چلن، سوداګرۍ او صنایع او قومونو او قبایلو وزارتونه د عبدالله د ټاکنیز ټیم په ونډه کې رسیدلي. له دې وزارتونو پرته نور د ولسمشر غني ونډه شمیرل کیږي. پر یادو وزارتونو سربیره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینیت، د مالیې وزارت مالی معینیت او د ملي امنیت لوی ریاست لومړی معاونیت هم د ډاکټر عبدالله په سهم کې رسیدلی دي. ویل کیږي چې د کورنیو چارو اوسنی سرپرست وزیر مسعود اندرابي به د عبدالله له سهم څخه د همدغه وزارت لپاره نومان وزیر وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لپاره ویل کیږي چې ډاکټر عبدالله د اقتصاد اوسنی وزیر او خپل خوری ډاکټر مصطفی مستور معرفي کوي. د ولسمشر غني ونډه، ولسمشر غني چې د کابینې 50 سلنه به ورسره وي. تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت لپاره حنیف اتمر، مالیې وزارت ته عبدالهادي ارغندیوال، عامه روغتیا وزارت ته احمد جواد عثماني، پوهنې وزارت ته رنگینه حمیدي، ښځو چارو وزارت ته حسینه صافی، اطلاعات او فرهنګ وزارت ته طاهر ظهیر، معدن او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، ښار او کور جوړولو وزارت ته محمود کرزی او د ملي امنیت لوی ریاست ته احمد ضیا سراج خپل نمایندان معرفي کړي. د دې ترڅنګ تر اوسه د ملي دفاع، عدلیې، کلیو پراختیا، اوبو او انرژۍ، ارشاد، حج او اوقافو او کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو برخلیک نه دی معلوم چې نومان وزیران به څوک وي. دغه راز له دې سره ویل کیږي چې د دولت په چارو کې له ټکي سره تړلي وزارتونه ټول د ولسمشر غني اړوند دي، لکه د طبیعي پیښو پر وړاندې د دولت وزیر، د پارلماني چارو وزیر، د سولې په چارو کې د دولت وزیر او داسې نور چې نمایندان به ولسمشر غني معرفي کوي. په هر حال تاسو د دغه ویش په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.